نن پروګرام آغاز چې کوم دی موږ کوو او شکر دی الحمدلله چې موږ مسلمانان یو نو د نن پروګرام آغاز به موږ د قرآن پاک د تلاوت نه وکړو قریشي صاحب ته پاس کوم چې هغوی راشي او هغوی د قرآن پاک تلاوت وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظيم وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا صدق الله العظيم. مزید وضاحت دپاره زه د ملي اصلاحي تحریک جنرال سیکرټري جناب سردراز خان ته پاس کوم چې هغوی راشي د پروګرام په مناسبت سره یو څو خبرې تاسو ته وکړي. زه د خپل طرف نه او د ملي اصلاحي تحریک د طرف نه تاسو ټولو مېلمنو ته ملګرو ته په خیرالي وایم د یو پروګرام څه مقصد وي. هغه مقصد دا دی چې زمونږ د SHO ولایت شاه خان چې کله راغلي دي 2 میاشتې یا مطلب د 2 میاشتې د دوی ټریمینګ وشو. په دوی کې یو خاصیت دا دی بل دا چې غټ افسران چې کوم نو هغوی خپل لاندې افسر ته وګورو د هغې مطابق ته کار اخلي چې څومره هغه کې اهلیت نو هغه کار کې اخلي. نو په دوی کې دا یوه خوبي وه چې دی د یوې تاڼې نه ډایرکټ بلې تاڼې ته SHO ځي. ولې ځي؟ لکه څوک د چا لکه زما د سره ذاتي صدقه نشته تعلق یا زمونږ سره رشته دار دی نه دي خو په دې کې دا اهلیت شته نو دله مونږ اکنالجمنټ نن ورکوو. نو مونږ په دې مناسبت سره دا وګڼل چې یاره مونږ د خپل رور ته د خپل افسر ته دې زمونږ د معاشرې نه دي او بیا د پښتو کلچر کې دې پیدا دی نو د پښتو نه خبر دی. نو دته مونږ د ملي اصلاحي طرف نه خراج تحسین هم پیش کوو. نو SHO صاحب ته زه بیا یو پیرا خراج تحسین پیش کوم. یو داسې نشه راغلې ده آیس ورته وایي په هغې باندې په ډیټیل باندې دلته کې ځای په ځای باندې پروګرامونه هم کېږي. نو په دې آیس باندې ډېرې خبرې کېږي او ډېر نیولي شوي دي خلک او کوشش دا چې هغه غټو خلکو د ځان ورسوي. نو چې موږ د خپلو ماشومانو باندې خیال وساتو جي آیس اوس بله راوتې ده 10 ویلر ورته وایي 10 ویلر یو نشه راوتې ده چې هغه داسې څه مرکب د دواینو جوړ کړي. نو چې موږ د دې مخنیوي وکړو او خاص کر دا ټچ موبایل چې کوم دي چې موږ په خپلو بچو باندې نظر وساتو او باندې په 9 بجې د ماسخوتن مونځ کېږي چې په 9 بجې باندې ماشدار هر کور ماشوم موجود وي په کور کې. موږ سره چا رابطه وکړله بخت الله جان حسرت صاحب خبر لازم دي. بخت الله جان حسرت صاحب یو ایشو چوته کړله د زنانه د انځرګل صاحب دلته کې ناستې 3 بجې وي د شپې چې موږ SHO افتخار پاغه شپه باندې تورو ته موږ لاړو یو زنانه چا خرڅه کړې وه که نه خبره شوې وه موږ لاړو هغه زنانه هم بیا را خلاصه کړله او هغه ګروپ په سباله باندې دلته کې شیرګړ ته راغی او په شیرګړ کې هغه د ماشومې د خرڅ خبره شروع وه چې په هغې کې بخت الله جان اسرت صاحب مطلب د آن د سپاټ یو دغه وکړه او پولیس والا رونه راغله او خلک یې ونیول د پنجاب رحیمیار خان نه راغلي. اوس چې یو سړی داسې دنده کوي مثال موږ په دې ځای کې ناست یو په دې اتیانو کې او په اتیانو کې یو کس داسې د ماشومانو د خرڅولو کار کوي او د اتیانو کس یې مخنیوي ونه کړي نو د اتیانو هغه کس چې کوم دی هغه ډېر ظالم دی. نو SHO صاحب ته بیا موږ یو پیره مبارکي ورکوو او موږ دعا ګویو چې الله پاک دې تاسو له نورم کامیابي درکړي او ستاسو د پولیس سټیشن لونخوړه چې څومره پولیس والا ټیم دی ستاسو هغوی ټول ته موږ خراج تحسین پیش کوو. خاص کر د اتیانو د چوکۍ والا چې کوم حشمت خان دی هغوی ته خراج تحسین پیش کوو. جناب ډېر خوږ مشر کشور خان ورسره زموږ ډېر خوږ ملګری درون جرګیز د علاقې یو ډېر پښتون او امانتداره مشر شهباز سردراز خان او د هغه نور ملګري دا یو ډېر پښتون انسان بوته زه یم انځرګل لاله چې دا جرګې راټوله کړله دا خلک یې راټول کړل او په هغې کې بیا زموږ د سټوډنټ یونین یو داسې مشر راوست چې پاکستان کې د هغه نوم په سنهري حروف باندې لیکلی شوی جناب بخت الله جان حسرت صاحب او د هغه ملګري ټول ته هرکلی ویم. عزتمندو مسلمانانو ولایت شاه خان ناست ول ته کې مخامخ ما وایه دا خبر وکړه چې ولایت شاه خان دا کس په نیول غواړي وایي ده را بچي زما بچي دی زه به لګیم. حشمت خان پکې بیمار هم خو خپل کوشش وکړو کس یې پرون نیولی دی. غلي ناس مېلمانه هغې ته مبارکي مو ورکوم او ستړي مه شي مو ورته وایم. نن دا کومه راغونډه چې دلته کېده نو دا زموږ مقصد دا دی چې موږ SHO صاحب اپریشیټ کو او دله داد ورکو
د هغه کارونه داسې دي چې څوک ته انکار نشي کولی. یو سرو ډزو کې ورتلل او د سړي نه لاس تاوول زه یم چې یاره دا د هر SHO کار نه دی، یا داسې نامعلومه کیسونه چې دا وقوه چا کړې ده، دا کیس چا کړی دی او هغه ټارګټ کول، هغه رایستل، زه یم چې دام ډېر ګران کار دی. زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو دې ځای پورې رالی. باقي خبرې SHO صاحب کوي نه. د قدر و SHO صاحب حشمت خان، کشور خان، سردار آذر وروره، پسکای چې څونه ملګري ناست دي، ډېرګل ورور او ډېرو قدرمندو عزتمندو پښتنو. صرف دوه خبرې کومه. د ولایت شاه خان زمونږ ورور دی او ملګری مو دی. زما خپله د ملګري عظیم قریشي خبره وکړه، زمونږ یو مرض دی، مونږ روریم کوو، ملګرتیا هم کوو، ناسته ولاړ هم کوو، تعلق هم ساتو، غم خادم کوو. خو دا راکې یو مرض دی کشور خانه چې چا کې غلطي ووینو هغه هر څوک وي. زما پلار د خدای وبخي امیر نوشاد نومي و، الله دې وبخي. زه دا په بجار ویم که هغه کې مې غلطي لیدلې وی او یا پکې وی، په پاک رب مې د قسم چې هغه ته مخامخ وی دا ده چې غلطي ده. خبره د SHO صاحب د کشور خانه سردار صاحب د دې په حواله به صرف دا خبره وکړم چې ډېر وخت راسي. زه پېژنم شیرګړ کې هم پاتې دی او زه اکثر دې ملګرو ته وایم چې دکې یو کمال دی، هغه کمال دا دی چې دا چېرته مور خو دې ژوندی ده که نه، پلار یې ژوندی دی او مور یې مړه ده، او د مور دواګانې به وي. انټرس کیسونه چې څونه په شیرګړ کې راغلي او د SHO ولته کله چې د ټرانسفر کېدو نو یو انټرس کیس نه پاتې. حشمت خان په دې پوهېږي انټرس کیسونو باندې به تاسو ډېر ملګري نه پوهېږي. انټرس کیس هغه چې کومه یو وقوعه وشي او د هغې غل نه معلوم، دا ډېر په ګرانه معلومېږي ځکه چې په چا وحي نه کېږي. او دې سړي کړي دي نو دلته هم ډېر ښه روان دی، ډېر ښه کردار دی او الله دې وکړي چې دغه شانتې افسران د وطن ته، د ملت ته او د قام ته میلاو شي او دغه شان مشران چې دا ناست دي چې دا وسره نو انشاءالله زما په خیال چې د معاشره کې به خوشحالي او د معاشره کې به سوکالي او بدحالۍ نه به الله مونږ ساتي. ډېره مننه، خوشحاله شئ، عزتمند شئ. زه د خپل تحریک د طرف نه د SHO صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې مونږ له ټایم راکړه او دې ځای ته راغی او د ده په کارکردګۍ باندې مونږ دوی له داد ورکوو او انشاءالله العزیز زمونږ را روان وخت به هم انشاءالله العزیز داسې په دې طریقه تېرېږي چې د علاقه کې په دې جورسډکشن کې به سکون وي او دلته به انشاءالله العزیز داسې قسم حالات نه پیدا کېږي چې یو غریب سړی څوک په ناجایزه تنګ کړي. انشاءالله مونږ به ټول د هغې د SHO صاحب سره د هغې خبرې راکړو. زه خپل مشر او خوږ میلمه SHO نونخوړ جناب ولایت شاه صاحب ته خواست کوم چې هغوی موقع ته راشي او کشور خان ته خپل چیرمن صاحب ته خواست کوم چې هغوی ورته د مینې ډالۍ ورکړي. مبارک شي. حشمت خان ته وایي. ستاسو ټولو مشرانو، کشرانو، میډیا والا په دې ګرمۍ کې سور نور کې تاسو را لیدون ته ټولو شکریا ادا کوم. څه چې کوي هغه الله کوي، انسان هېڅ شی نه دی. دا به ګپي چې ولایت راغلی دی او د علاقې په مخ هغه شی یا پلانې راغلی دی، دا څه چې کوي دا الله کوي. ته به د الله نه غواړې او الله به یې کوي هغسې انشاءالله. زموږ دا په ښه یقین دی، موږ مسلمانان یو، موږ کلمه ویلې ده. زه چې راغلی یم نو د الله تعالی لاک لا شکر ادا کوم چې څونه کیسونه شوي دي هغه ټول الله خلق کړي دي، ټول الله خلق کړي دي. او خپل شوي څنګه دي چې د عوامو په دغه شوي دي. یوازې پولیس هېڅ شی نه دی، یوازې پولیس باندې وخت نه راځي. لکه زه به تاسو ته ځینې مثال دا درکړم چې په دې اتیانو کې زموږ د ورور ناست الیاس خانه د دوی ورورو ناجایزه
نه توره ګناه کړې نه سپینه ګناه کړې نه په ځمکه نه په جایداد نه په ښځه نه په بل څه راکړې ډډ ډډ سړی وویشته ولاړه او بیا وفات شو په هغې بیا کسان هم ورته روډ ته راووتلو خو اصلي خبره ده چې په پولیس باندې وخې نه راځي په پولیس وخې نه راځي چې بھائی لړ شه دا کیس یو د پلانې سړی دغه دی کې دا راوچت کا پولیس د یو پولیس والا دا خوښه نه د نومي پولیس والا چې ما ته د کریم وشي او دا د ګرفتار نشي یا دا د ونیول شي دا زه چې نن ډالم او تاسو ناست او دا خارې ما ته واچو دا ولې واچولی شو خو خوشحاله دي خلک نه عوام خوشحاله دی نو چې دا ما مخکې نیولې نو ما ته به څونه دغه شوی و جرایم دا جرم به کېږي دا د بابا آدم علیه السلام د وخت نه را روان دی جرم دی یو ورو لګي بل ورو ویشته خو د هغې تدارک دی د پولیس کار دی نیوله هغې ته ځان رسوله نو په هغې کې د صبر نه کار اخیسته غواړي پرون په دې اتیانو کې ساتیانو کې جګړه وشوه قدرتي زه را روان وم د موړ ته راورسېم او دې کې ډزې شوې موږ درې کسانو اشمت خان غریب راسه د اشمت خان نه دی زوم او دوه سپیانو موږ ورلو په سوروډر کې چا داسې منډې والے چا داسې منډې والے چا داسې منډې والے موږ ورلو هغه کسان موږ ګرفتار کړو چې د دې نه مخکې مو یې مړي کړي ما پیژنم هم نه چې څه چلې کړی څه چل نه دی کړی ګرفتار هم کړو رام وستو دغه نه مخکې موږ ته یو ښځه حلاله کړه خپل خاوند ښځه حلاله کړه نو چې موبایل ورسره نو بیا هم سړی اټریس شي خو چې موبایل نه دا به تورو کې پسې ګرځي موږ ورپسې ګرځېدو ما د دیر واړی نه راوسته ښه عوامو پورې راځم چې ابر دغه کې یو ماشوم چې کوم دی نو ماشومه او بوت یې ورته وفات شوه په هغه دلته موږ سره هنداد خان ځای کې پروګرام و بلاول لا ته موږ په هغې باندې وو زه ځای ته ورغلم کسان ما له راوته کسانو ما ته دا خبره چې بھائی نښه به جنازه ده جنازې نه فارغ شو ته ماته دونه مکه هم پېښه ته موږ کار پېښه ما له هغه کسانو هم سړی راوچت کړه ماته یې راشه دا واله هغه کسانو سړی راوچت کړه ماله او ماته یې دا واله موږ سره چې څه کوي عوام کوي د عوامو مثال او د پولیس مثال د ګاډي د پایې دی چې ګاډي کې یوه پایه نه دا نشي چلېدی موږ به تاسو نو امید ساتو او جرایم کېږي جرایم زه تا ته نو خوړه وړه لکه نه ده دا هغه جلاله پل نه راوړه نو داسې ده نو کاټلنګ سره بونډري لګي داسې ده نو څښاکوټ سره بونډري لګېدلې ده خو دا مونږ ته عوام ښایي چې بهی راشه زموږ په دې کلي کې دا منشیات والا دی دا غلط سړی دی دا کریمینل سړی دا بدکرداره دی د پولیس دا کار دی به روچتئ او موږ چې څونه ما نوکري وکړه د خدای فضل دی نو ما چې څونه کامیابۍ مونږ ته دي زه په هغې د عوامو بې حد شکر ګزار یم بې حد چې دا ما سره عوامو کړي دي په دې جلاله کې ما ته یو نرس وویشته شیرګل کې وما او د شپې په یوه بجه راته یو سړي رنګ وکړو وي راشه سړی راغلی دی لړم او سړی ناست و هغه د آیس النشمار و کالاکوب یې ځان ته ودرولې و شی څښه یو ما ته چې لکه ټوپک ورسره ډک دی او خیال کوه نو ما ځان سره د څلور تکړه سپیان چې کوم تکړه سپیان و ما هغه ځان سره وویل مې خدای کو ډز یې وکړو چې تا سپی مسپی ولم بیا په ګریله نه کوئ بې و تر هغې پورې به ډز نه کوئ چې موږ ور سره کالاکوب په چا موږ ونیو عوامو په موږ ونیو خو زه تا ته یم چې زه په ډک کور کې بوتلم زنانې م لاس وې دې بوتلم دا به ته ونه منې ما ته یې په دې راځه څه چې کې عوام کوي عوامو موږ ستاسو نو امید ساتو که خیري چې موږ سره عوام ملګري که نه نو خدای په سر ولاړ که یو جرم پټ شي جرم هېڅ شی نه دا نه پټېدی شي او نه دا پټېږي مړی یو مړی نه پټېږي دا به ګپي لس ورځې پس به یې پته ولګي شل ورځې پس به یې پته ولګي میاشت پس به یې دوه میاشت خو دا به ښکاره کېږي نو زه ستاسو د ټولو ډېره بې حد شکر ګزار یم او خاص کر د عوامو ډېر زیات او د میډیا والا خصوصي شکریه ادا کوم چې موږ څونه کامیابي بیا هم دا چې موږ د عوامو په طاقت سره مونږ دي او موږ تاسو دا امید ساتو که خیر چې آینده به هم دغسې کوو او تاسو موږ سره ملګرتیا کوئ ډېره مهرباني الله خوشحاله ساته